إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد يقول الله عز وجل في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درنو قدرمنو مسافرو پختنو مسلمانانو ورونو زمنګ استاد یو ملما فقال کې تشریف راوړي د ټولو خلکو دا روټین دی چې کله یو ملما راځي دا ملما استقبال کوي دا هغه ملما د فارات څخه تیارې نیسي دا د ټولو قومونو رواج انسان چې څومره د یو سړي قدر او احترام کوي هغه ته محبوبي نو هغه د هغه په اندازه باندې تیارې وته نیسي د خپل وس مطابق کوشش کوي چې څومره د وس کیږي نو د خپل میلمه استقبال خپ جمع جوش باندې او خو هر کله فخ الفاظ باندې خوګه مشغولتیا او جمع ور سره کوي زمونږ استاد یو میلمه را روان دي چې هغه ته د روزه مبارکه میاشوي د دې مبارکي میاشتې استقبال باید منګ او تاسو څنګه وکړو په څه طریقه باندې وکړو دا ملما فقال کې یو ځل تشریف راوړي دې میاش کې دونه برکتونه دي فدې میاش کې دونه اجرونه دي فدې میاش کې دونه گنجائش دی چې مؤمن مسلمان د ټولو ګناہوں نه پاکيږي دې میاش کې دونه برکت او خیر ده
چې کله اوله ورځ د روژې داخله شي ټول شیطانان وتړلی شي په زنځیرونو باندې. هغه شیطان چې زمونږ او ستاسې او د مسلمانانو ازلی او ابدي دشمن دی هغه په دې کې تړلی کیږي، هغه په دې کې جیل ته اچول کیږي. هغه ابدي کور، هغه ځای ابدي زندگی چې الله جل جلاله د مؤمن مسلمان د فاره تیار کړي، رب کائنات د مسلمان د فاره داسې کورونه، داسې بنگلې او قصرونه، داسې ښکلې حدیقې او پارکونه، داسې ښکلې خادمان، داسې ښکلې حورې، داسې ښکلې لوښي، ښکلې فرشونه رب په دغه کور کې په دغه ځای کې تیار کړی دي چې ما لا عین رأت ولا اذن سمعت. هغه په دنیا کې نه کوم سترګې لیدلې دي او نه کوم داغه صفاتونه او داغه مواصفات کوم غوږونه اورېدلي. دا ټول په دنیا کې چې څه دي دا هسې پټوشټیټي دي، دا په نوم کې سره شریک دي. حقیقي نعمتونه هغه کور کې رب العالمین د خپلو بندگانو دپاره تیر کړي دي. الله دې زمونږ او ستاسې قسمت پکې وکړي. د دغه کور ګیټونه د روژې په اوله ورځ باندې کولاو شي. او هغه ځای چې د الله جل جلاله دشمنان پکې سوځول کیږي، هغه پکې عذابېږي. کم سړی چې د الله او د رسول دشمنی ته تیاری او دغه دشمنی وکي الله یې پکې سوځي. هغه داسې اور، داسې عذاب، د هغه اور یو سپرغی که دنیا تراشي دنیا سوځي. هغه اور که دنیا تراشي سوځي. هغه اور چې 2 درجه دو چند 2 درجه زیات ګرم دی د اور. دا ګیس باندې چې موږ او تاسو پخلې کوو یو سکند یو سړی او ته ګوته نشي نیولی چې هغه اور د پاسې ونیسي، ګیس د پاسه یو سکند هم نشي کولی. او چې 2 درجه زیات ګرمي هغه به څومره اوري. ورونو د هغه جهنم گیټونه او دروازې بند شي. ولی رب کائنات خپل بندگانو ته مغفرت کوي. هر شپه د روژې الله خلق د اور نه آزادوي. هر شپه داسې خلق چې د اور مستحقي رب ته عاجزي کوي، درخواست کوي، توبه وباسي، الله یې آزادوي د اور نه جنت ته داخلي. ورونو دا داسې د برکتونو میاشت، دا هغه مبارکه میاشت ده چې قرآن عظیم الشان دستور الهی کلام الهی دا په دې مبارکه میاشت کې نازل کیږي. او په کومه شپه چې نازلېږي د هغه شپې قدر، د هغه شپې فضیلت دا د قرآن د وجې. نو ورونو
دې ته وایي شهر المغفره، شهر الرحمه. حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اذا دخل رمضان، کله چې د رمضان مبارک میاشت داخل شي، نو فتحت ابواب السماء، د رب العالمین د اسمانونو گیټونه کلاو شي. فتحت ابواب الرحمت، دا رحمت گیټونه ټول کلاو شي. وغلقت ابواب النار، او د جهنم چې څومره گیټونه دي هغه ټول بند شي، ټول گیټونه د اور بند شي. او ورونو چې الله څومره شیطانان پیدا کړی دي دنیا کې، هغه خپل کارو خپل ډیوټي ادا کوي. نو رب العالمین او ټول شیطانان په یو پړي باندې وتړي، زنجیرونو باندې وتړي او هغه ته ولچکه واچي. ټول شیطانانو ته ولچکه فریوزي. خو سبحان الله سره د دې نه چې شیطان تړل شوی دی، بندي دی، او زمونږ شیطان پروژه کې زیاتی بیا هم نه پوهېږو چې په موږ کې خپله شیطانان موجود دی او که نه. څه وجه ده داسې ښکاري چې موږ کې خپله شیطان ورونو ګوره دوه قسمه دی ښه، یو انسي شیطان دی، یو جني شیطان. انسانانو کې هم شیطان شته. الله دې په موږ او تاسې خپل فضل و رحم وکړي. زه چې څومره د خپل ورونو ته ګورم او د دې حالت ته ګورم، ډیر افسوس لاله راځي، والله ډیر زیات. دا ولې موږ کې کمی دی؟ دا ولې د موږ نه د جمع منځ فوت شي؟ دا ولې تکبیر اولات نه فوت شي؟ دا ولې دا د خیر کارونه، دا ولې د مؤمن مسلمان او خصوصا د پښتون نه فوت شي؟ ډیر افسوس ماله راځي. ورونو دې میاشت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بډیر زیات عبادت کو، خپل ملا به کلکه وتړله او د الله عبادت ته چمتو شو. بعضی روایتونو کې راځي چې 60 ورځې مکمل به د مسجد نبوي نه ووت، 60 ورځې به اعتکاف کو. هغه 10 ورځې اعتکاف خو دایمي موجود، دایمي هغه به موجود. نبی علیہ الصلوۃ والسلام با عبادت ته زور ورک، نفلونو ته به زور ورک، استغفار ته به زور ورک، دعا ته به زور ورک، هر کار به ډیر په کوشش او په ایمانداري. منګ او تاسو کلونه تیش د قران مخ نه ګورو، میشت تیری شي د قران مخ نه ګورو، او نه قران پیژنو چې څه ته وایي. بس کله قران پیژنو مړی وخت او دا چې خلک شته وي خدای پاک دا خلک زر مړ کی چې زمون کار پکې وشي. دا چې ځوانان هم شته مليانو کې ښا وای نور کله خدای صدقات او خیرات نه کوي. یا الله دا بغیرت خلق زر زر مړ کې چې زمون کار پکېږي، موږ ته صحت میلاو شي، موږ ته پکې صابون میلاو شي، موږ ته پکې پیسې میلاو شي، موږ ته پکې څه میلاو شي، څه میلاو شي. اسیم پکشت او دا سم شته چې افسوس کوي چې و مسلمان وروره ولې ورځ تیر شي قران مخ ته ونی، هفته تیر شي قران مخ ونی،
میاشت تیر شي د قرآن مخ و نه یې کلونه تیر شي نه پیژني قرآن چې قرآن څه ته وایي. خوا کې جماعت دی نه ډېر کرتی د ملګري هغه ورځ یو سړي خبره کوله ښه تکړه ځوان ټیټ ځوان دی روان دی جمع ولاړه ده ګوره د اخلاص د کوټې ته روان دی ابو المرګه شوف الى لحيته ګیرې ته ګوره ګیره پرېخې جمع ولاړه ده پرې دي جمع ما کوټې ته ځي څونه افسوس پښتونه وروره څه شو غیرت ا د سمانات بوت چا مات کړو پښتون داسې پښتانه چا پټه کړو وین پښتونو غیرتو ایمانو اسلام پکيو یو خاغه پښتانه یو دا پښتون دی چې جمع ولاړه تروانه ولی ظالمه کمبخته ظلم کې زیته کې د خپل ځان سره اتفاقا جمع فرض ده چې اذان اوري منځني کې د دې چم خلاف نشته اس ورونو خدای دی وکړي چې دا د مغفرت میشه روانه ده موږ او تاسو توبې الله توبه دام یو قسم سعادت دی پوهه انسان چې د روزه میش کې الله ته رجوع کوي یا الله مانه څه ګناونه شوي دي یا الله ټول ته معاف کړي یا الله مانه زیته شوي یا الله مانه ظلم شوي اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت یا الله ما د خپل ځان سره مې ظلم کړی دی زیته مې کړی الله د ګناونو معافي والا سوا د تانه بل څوک نشته نورونو قرآن په نبی رسول الله باندې نازل شو قرآن په چا نازلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام په دې شوق کې چې څنګه دغه وحي واوري د تلاوت واوري خو نبی رسول الله څه کول ابي ابن كعب عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه ته یوزل عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه ته نبی علیہ السلام ویلا اقرأ علی القرآن ما ته قرآن تلاوت وک لک قرآن کریم تلاوت وکا چې زه واورم عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه جلیل القدر صحابي دی هغه ورته څه وایي وای جناب قرآن خو پتا نازلی ما ته څنګه وی تلاوت وک وحی خو پتا نازلی مون خو په دې شوق کې چې د تانه واورو واني احب ان اسمع القرآن من غيري زه خو غنم چې قرآن کریم د بل چا نه واورم دانه د جلس کسان لګي ګر ټول بدل راخستي ما یو به تلاوت کوي نور به تو وګنی ولي او چې ټول تلاوت کوي ورو جمعه کې ناس یې اثر ځان سره تلاوت کوي به چې ټول کوي ناس یو ډیره کې یو کسب تلاوت کوي نور به تو وګنی دا شریع احکام نو نبی له سلام څه وایي اني احب ان اسمع القرآن من غيري زه خوښ غنم چې قرآن د بل چا نه واورم نورونو عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه تعالی عنہ فرمایي وای ما د قرآن کریم تلاوت شروع ک چونکه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را امر کوي چې ابن مسعود صاحب د قرآن کریم تلاوت وکړه زه غواړم چې قرآن د تانه واورم نو کله دا سعادت چې ابن مسعود ته حاصلېږي چې پیغمبر سردار کونین افضل الرسول د ابن مسعود رضی الله عنه تلاوت ته مشتاق دی وغنه قرآن اوري الله اکبر دا سعادت ابن مسعود رضی الله عنه ته حاصلېږي
وی چې کله ما تلاوت کوو د آیت کریمه ته ورسېدلم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا سرنگ حال بھئی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې قیامت ورځ کې موږ په هر امت باندې یو گواه پیش کو گواه ور باندې راشي او بیتا پیغمبر افضل الرسل خاتم الانبیاء والمرسلین په ټول قومونو باندې موږ گواه کو يومئذ يود الذين كفروا فدغ ورځ باندې به خوښ غني کسان چې کافر دي وعصوا الرسول وکسانو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نافرمانی کړي ورونو کفار به خوښ غني وهغه خلک هغه نافرمان مؤمن مسلمان چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نافرمانی کړي چیشه بخوخ گنی دا بخوخ گنی لو تسوا بهم الارض کاش کې د ازمکا دی باندې اواره شوی و دی په دې ازمکا کې اوار کړی و ازمکا په دې اواره شوی په حساب کتاب نه بچي قیامت ورځ باندې چې کله د رب العالمین محکمه دایر شي نسونه زنده سره او زناور حیوانات چې دي څونو غویان میخي ګډې بزې چرګان دا ټول براشي یو بل منې چې چا زیاته کړی الله به ته چې خپل بدله واخله نن د چا محکمه ده محکمه د رب العالمین دایره ده نن قاضي څوک دی قاضي خو ذات رب کائنات داغه محکمه دایره ده نن ظلم نکي نو یو د بل نه بخپل بدله واخلي به باغ ټول ختم شي لا ختم نو دی ورځ باندې با فاجر او فاسق او بې ایمان انسان هغه برمان کې افسوس به کوي ورونو چې کاش کې زنده سه زناور او زنده سر وای چې نن ختم شوی وای خو لیکن ما سره حساب کتاب نه کېدل هغه یې خپل عمل نامه او خپل حشر نشرین چې ما په دنیا کې څه کړی هغه ته پته ورونو پیغمبر اسلام قرآن اورید ابن مسعود رضی الله عنه نو چې کله دی آیت کریمه ترا ورسید وجئنا بک علی هؤلاء شهیدا پیغمبر علیہ السلام تاب ما منګه په دغه قومونو باندې او په دغه خلکو باندې گواه پیش کو نو ایمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وګتل چې سترګونه وښکي مبارک روانه وي جړلې او فرمای ابن مسعود سے بس د دون تلاوت نن زمنګ نور د اوریدلو هغه طاقت می نور نکیږي چې نور قران او اورمه دغه حالت چې نن قران بیانې نو دا ډېر افسوسناک حالت ده ډېر افسوسناک کافر بارمان کوي دغه ګناهګار بارمان کوي چې کاش کې خاورې وي چې حساب کتاب نه کېده وسه ورونو قران دا نبی علیہ السلام اوریدو پکار د جمنګ او تاسو د میش کې قران ته زور ورکو مړی کې نه هر ورځ هر شپه اسنه چې څوک وایي چې قران لوستلو ښه کار دی مړی کې موري سي به چې میوي قران تلاوت باغ وخت کې چې نبی علیہ السلام کړی ما ډېر کتابونه غتري دي د فقه نه نیولې د حدیث فوري والله که یو کتاب کې ما پیدا کړی او کچا پیدا ک کب زړی چیرته چا پیدا ک چې مړي کې نبی له سلام صحابه کرام او تابعین او ائمه اربعه او چا تلاوت کړی ما ته دی خو به منم هغه دعا ټول کتابونه ډک دي الله دې موږ تاسو له توفیق راکړي چې خپل مړي سنت طریقې سره خخو خپل تعزیه سنت طریقې سره واخلو خپل فاتحه سنت طریقې سره واخلو خپل منځونه سنت طریقې سره وکړو سره راشي وای دا د جمعې مون 2 رکعاته په ځای ز 4 رکعاته کوم
دا مونږ کېږي مونږ ښه شی دی دا به وشي دا 4 رکعاته فرض مونږ چې 2 رکعاته په ځای 4 کوي چې 2 کم دی 4 کو نه کېږي هغه د 2 اجر ملاړ ولې طریقه د نبی اسلام نه ده الله څونه فرض کړی 2 مونږ ته پیغمبر 2 رکعاته مونږ کړی دی 2 کړی دی مونږ خو ښه شی دی نه په طریقه د نبی اسلام هر کار ډېر صحابه وفات شوي نبی علیہ السلام وفات شوی تابعین وفات شوي دي ائمه کرام وفات شوي دي داغه شاګردان وفات شوي دي سنت طریقې سره خخ کړي ډېر کوم خلکو ته الله پاک دا توفیق ورکړي الله دې موږ او تاسو د پیغمبر په سنت برابر کړي نورونو دې میش کې د قران تلاوت له ضرور ورکړي دې میش کې استقبال به څنګه کړه ملما دا شان د دې میش استقبال د ځان تیار کړه اوس نه چې الله معافي وکړي ټول کالم څنګه تیر کړي آلته کې منځ کېږي او ته دې خوا منډې وې آلته کې عبادت کېږي ته په دې خوا منډه وې الله پاک ډېر خلکو له توفیق ورکړي په دې روژه کې چې توبه وباسي والله زه ډېر زیات افسوس کوم زمون خو جماعت زیاده جماعت کې ناست دي چې دا خپل ورونو څونه ایمان په دیو کې د دیو غ ایمان د دیو غ دین او غیرت پښتون غیرت دی پکې چې دینی غیرت پښتون کړي والله که پته کې پښتو پاتې مونږ غواړو پښتو کې واقعي غیر پښتون پیدا شي چې د الله په دین غیرت وکړي ځان سره خو کې ورون دا ځان سره خري والله که ماته څه خیر رسیږي خو په تاسو افسوس کوم تور چې مخې وسره راغه مونږ کو ما خام مونږ زه وزم کار مې څوګه ته ولاړ خسته نوجوان دی خپل سره دی یا الله چې دا کمپیوټري مونږ شروع ترس په 2 منټه کې 15 رکعات مونږ دا څونه تیز سم کمپیوټر نم تیز افسوس مې وکړم لاره پرې چې خدای دې سي غر کې پرې د مالم دې سي خره دا به جګل موري سي وای بغیرت قوم دې غرق خي تباہ او برباد خيست خبر والله را تر یاد شو نو والله کزره مې وش ټلیفون راغی دا جواب مې وکړ دا غنه بعد مې تسلیمي شو سره کوم ورته څه دی وکړو مونږ مله والله کدا کومنځ والله مونږ سينه والله مونږ ته دې وګاړه بار ولاړ دا الله بندا سوچ وکړه چې ته چاته ولاړې دا عبادت ته تکم هغه ذات ته ولاړې چې د ټولو بادشاهانو بادشاہ دی د ټولو زبردست هو کم وخت دا څه کې ته چې یو افسر مخې له واچو داسې ودرې او دا کار وکړي والله چې پاغه ټیم دی جیل ته واچي وی ورکې 10 کاله جیل ولا ورکې دا بېادبه انسان دی کم وخت ته خو رب ته ولاړې دا څه کې ته ځان سره ظلم کې کم څه کم 3 کرته خو سبحان رب العظیم پورا کا 3 کرته سبحان رب الاعلى وایا کم څه کم رکوع صحیح کا سجده صحیح کا یو سره منزل نه جمل نه راځي تقریر ته نه حاضر کی چې هغه د خپل منزل طریقه زده کی ورونه سپینه ګیره ده ګوري حیا دی په تاسو کې تاسو ټول ځوانان یاست خو ګوري ده سه یو نیم خلک بدر پکې ټول ځوانان یاست کچاګيري کې سپین لګیدل مغه ته موږ ځوان وو تاسو وګورئ په دې دوه کې بسونه سپینګيري ها زاړه چې په دې لارو کې رواني کوت ټټ بچي داسې د مخ به ګونځ کړي منځله نزي څونه افسوس په خاص سپینګيري جمعه د بل زینو کم وخت د کم ځای پورې ورکه روساو ذلیل په کوڅو کې ګرځي خدای دې کړی دی دنیا هم دا حال دی ورونو آخرت د څنګه زموږ واستاس دا زموږ د دنیا حال دی زه چې اول را لماده کې وګترې پښتو خطبه ده بنگالي او پښتانه سمودان نور جبو والا تیر جمعه کې والله چې بنگالي تاسو نه زیات تاسو نه افسوس دي
یو نیم کال ما کوشش کو چې دې پښتنو لمون خطبه جوړ کړو. یو نیم کال زه په دې کوشش کوم چې دا پښتانه دین نه خبر شي. څونه افسوس. یو نیم کال بعد الله پاک موږ باندې دا فضل او رحم وکړ. او تاسو پښتون دا موږ پښتانه دي. څونه افسوس دی ورونو ځان سره زیاتې ظلم مکه وای. دا مرګري ټول خبر کې دی رواله دا زیاتې دی. دا بخون کې چې ته ورشه په جمعات کې الته خوب کې خړېږي ورسره. زه چې هغه بل جمعات کې والله جمعه به ولې دا براغه یخ جمعات واستړی بو ستړی ستومانه پیدا مزل را بغیر دیوال ته به تکي و خړېدل به شروع خر په جمعات کې ډیرو خلکو ما ته ویل چې قوم ته دې ګوره دا څه ورور نه پوي زموږ خلکو کې د علم کمې الله دې موږ تاسو پوي کړو. الله دې خپل فضل رحم وکړي. نورونو دا میش را روانه ده دا د برکت او د خیر میاشت. ورونو باید ځان سره زیاتې ونکو ظلم ونکو. دا زموږ استاد لکه دنیا کې چې کوشش کوو موږ بد حل مراخستلی یو څه نه څه تکړه سړی هغه څو ده چې ورځې ځای لاړ نشي او دوام وکړي او ماښام راځي جب کې یو څه پراته دا موقت شی دی. ما عندکم ينفد والله چې ډېر خلک دي پلکاو دي پلکاو په میلیونونو دنیا تی نه پاتې شي. پرون زه په دې ځای باندې 10 بجې تېرېدلم او چې مې وکتل سپین ږیری سړی اکسیډنټ شو مړ. مرګ دا به چاته نه وایي ټیم چې پوره شي. سپین ږیری سړی په دې ځمکه باندې په دې ګرمۍ کې پروت او دغه تفتیش کېده چې یاره مړ او که نه دی. څومره افسوس دی د مرګ والله که پته سپین ږیری ځوان بوډا هلک نه دی معلوم. خدا شکر وباسئ صحابه کرام چې بچا باندې روزه رااله یو بل ته مبارکي ویل او دعا به کوله چې اللهم اعد علينا رمضان اعواما عديده. یا الله دا د مبارک میش یا الله دا د مغفرت او د خیر میش موږ منی کلونه راولي. یا الله د دې د خیر نه موږ فوت نکړي. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته. يا الله كم مرغري شراغلي دي الله تشري حاجتنا فركي الله گناهونه معاف کی یا الله مشکلات حل کی یا الله د دې په مال او بچو کې برکت واچي. الله قرضونه اخلاص کی الله بیماری نه روغ کی یا الله عمل نامه په خلاص ورکی یا الله د دې مبارک میاشتې د رحمت یا الله د دې د برکتونو موږ محروم مکی. الله زموږ ټول اعمال قبول او منظور کی. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا. اللهم وفقهم لما تحب وترضى. اللهم وفقهم لما تحب وترضى. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سووا صفوفكم رحمكم الله.